وطن ته مال راغلی دی ګاونډي مو ورته غلی دی شنې شنې ډالرې دي او نور احمد مو نازولی دی او ټاپه یاره راشد خان الله پاک مو ژوندي لره ښه تا کوټه ماشاءالله د ډالرو نه ډکه کړې ده شنې شنې ډالرې پکې پرتې دي او ماشاءالله دې ښایسته خوږ خوږ ولغلی ولغلی بوی د دې ډالرو نه راځي ماشاءالله دې پیږي یاره جنرال صاحب تا خو ورته هم د خیره سره نیپټایي په کالو کې ورته والې ده خیر خو به یي که نه او که نه راشد خانه مالداره شو که نه اوس به نیپټایانې ونه وهو نو کله به نیپټایانې وهو اخر مالداره شوي یو د خیره سره زموږ په وطن کې داسې ورته ښکاران چې دا وطن جوړ نه کړي په جنګونو خو یې ولاکه جوړ کړي د ټول وطن ته یې چې خیر سره ورزش یې جوړ وکړي ورزش او د خیر سره وطن ته مالونه راوړي شنې شنې ډالرې راوړي لکه د تاسو غوندې صحیح خبره ده جنرال صاحب ډېره ښه خبره دې وکړه مزیداره غلغلې خبره دې وکړله داسې خلکو ته وایي چې ورزش شروع کړي او وطن ته ډالرې او مالرې راوړي مزې به وکړي مزې دغه د وطن خلک که زما مړې ته م یو ورزش شروع وکړه بېغمه شه بېغمه شه ګروبته د خیر سره شروع کومه ما ته خو نور څه نه راځي خو دې چل به وکړمه که نه چې خوسۍ به شروع کړمه خوسۍ خپل ټیم به جوړ کړمه خو ډېرې پیسې به پکې وګټم صحیح خبر دی وکړه جنرال صاحب د خیر در خوسۍ شروع که خوسۍ ښه ډېرې پیسې دي پکې په دنیا کې به خوسۍ مشهور کړي او که خوسۍ مشهور نه شو که نه زما منې پټ پټونه یې شروع کړه صحیح ده شنوګه که صحیح نه د خیر سره به خوسۍ هم شروع کومه پټ پټونه هم شروع کومه دا کلیوال سپورټونه او دغه ورزشونه به د خیر سره نړیوال کړمه خو دا راته ونور احمد سېغلې ولاړې شوړه دې راوړې ده وطن ته او جګلې ولاړې خیر خو به یي که نه څو روپۍ دې وګاټې جنرال صاحب موږ کرکټران خو چاته د زړه حال نه وي خو د خیر تعالی پرې وي چې مشر سړی ما پکې 10 کروړه راوړي او دغه راشد لاله پکې 18 کروړه راوړي او شینو پکې 2 کروړه ګوربز پکې 2 کروړه او کریم جنت پکې بیا 15 لکه روپۍ راوړي شوړي دي شوړي او تیرې د خیر سره مالداره شو ښه خو هلکه دا راته ووایه که نه کریم جنته چې دا تا پکې ولې کمې درکړي دي ته ورته لکه چې غریب ښکاره شوې که څنګه یاره جنرال صاحب خبره داسې ده که نه چې زه خو پکې عاجزه یم که نه عاجزه ګرځم نو دې خلکو ته چا خبره غریب ښکارم نو په دې خاطر یې خرچه راباندې کمه وکړه خو به شکر دی په دې شکر دی یاره د شکر نه پسې شکر دی کریم جنته اوس نیمه چا خبره په دې پیسو باندې د ګاونډیانو نیم قرض ختمیږي ته څه خبرې خو ده دا خبرې پرېږدي دا راته ووایه که نه د پیسو سره چې دا لاټو غوندې ناست دی دا پکې ټوپ دی جنرال صاحب دا یاد دی دا د هندوانو یا د غوا د زامنو کینګ دی که نه کینګ دې ته وایي دا ویراټ کوهلي سولي یا چولي همدغه دی که نه دا نوشکا میړو ښه چولي دا دی یا لکه چولي پولي داسې نه ده چې خورین پورین ناست چا لکه چې په سر څوک در کړی دی خیر خو به یې که نه سترګې دې بوټې راوتې دي وچولي دا ولې یاره جنرال صاحب خبره داسې ده که نه چې مخې ته دومره شنې ډالرې پرتې دا تاله نه ښکاري چې کله ډالرې او دغسې پیسې وګورم که نه نو بیا یې ورپسې سترګې بوټې راوځي ښه دا خبره ده زه دا مرض دار چا دی چې څوک هم پیسې وګوري څوک هم د پیسو ته ټینګې نه دي او بیا شنو ډالرو ته خو بیخي د ټینګې نه دي ستا ورپسې سترګې بوټې راوتې د خلکو پسې خړین د باندې راوځي دی چالو که که نه چې به تا سره خو به ډېر وي لږې ما ته م راولېږه ثواب به دې وشي که څنګه راشد خانه بالکل جنرال صاحب درته به یې راولېږي د سره چې دې بیخي ډېرې دي ښه او موږ به د خیره سره اوس لاړ شو چې ورزش یې ورته وکړو ځان ورته تیار کړو ایپل را روان دی چې دې ایپل کې ښایسته لوبې وکړو چې په بله ایپل کې د خیر سره نور هم هندوان راجارو کړو او پیسې ترې نه راوړو ښایسته چمړه کې وباسو باقي خبره داسې ده که نه جنرال صاحب چې پروګرام تم ورنګایم